سلامونه جوړ په خیر له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمه او وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. پر بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی او د انساني فاجعې اندېښنې هم مخ په پراخېدو دي. په یاد راپور کې راغلي چې نړیواله ټولنه باید پر اسلامي امارت فشار راوړي چې د بشري حقونو نقض ته د پای ټکی کښېږدي. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه د ځان ضد تبلیغات بللي دي او ټینګار یې کړی چې د دوی په راتګ سره هر څه سم لوري ته روان دي او ډاډ یې ورکړی چې لکه څنګه چې په اسلام کې د هر چا حقونه معلوم دي، نو د دوی تر واک لاندې به د هر چا حقونه څرګند او خوندي وي. په دې سخت وضعیت کې افغانستان یوازې پرېښودل اخلاقي تېروتنه ده. د روغتیا نړیوالې ادارې پخوانی استازي او د بریټانیا پخوانی لومړي وزیر ګورډن براون ګارډین ته په یوه لیکلې مقاله کې ویلي چې نړیوال دې اجازه نه ورکوي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اونیو کې د زرګونه ماشومانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ شي. هغه وایي نړیوالې مرستندویه ادارې باید له افغانستان سره په دې سختو شرایطو کې مرسته وکړي. نړیوال دې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هڅه وکړي او همداراز دې د دغه هیواد لپاره د مرستو راټولولو په موخه بیړنی کنفرانس جوړ شي. براون په دې باور دی چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د رامنځته سوي بشري ناورین په مخنیوي کې هڅه وکړي او که دا کار په موقع ترسره نشي نو د راتلونکي ناورین مسؤلین به د نړیوالې ټولنې او شتمنو هیوادونو مشران وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات درلودلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمدیار رسنیو ته ویلي چې په تیرو 9 میاشتو کې د 1 میلیارد او 9.9 میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي دي. د ښاغلي احمدیار په خبره په صادره سوو توکو کې وچه او تازه میوه، طبي بوټي، سابه، قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او هوایي محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له کبله له بهره د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. او په وروستي خبر کې لرو چې امریکا پر شمالي کوریا د بندیزونو د ډیرولو غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې پر شمالي کوریا بندیزونه ډیر کړي. امریکا وایي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سره په ټکر کې د بالستیکو توغندیو ازموینو ته ادامه ورکړې ده او اوس یې تر غږ چټک توغندۍ هم ازمایلي دي. امریکا ویلي پر شمالي کوریا باید بې مخینې او خورا سخت بندیزونه ولګول شي. امریکا داسې مهال دغه اقدام کوي چې وروستیو اونیو کې شمالي کوریا خطرناک ازمایښتونه په بریالۍ توګه ترسره کړي دي. دې مسلې د امریکا او ملګرو هیوادونو غوسه پارولې ده. دا وه د دې ساعت لنډه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چات.